बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तासु ګورئ خیبر نیوز زیم تحسین الله تاثیر نظر واچو په سر خبرونو خیبر پختونخوا حکومت د نوي کال اولنی تاریخ نه د لایف انشورنس سکیم شروع کولو فیصله کړې په دې اړه وزیر اعلی الیمین ګنډاپور متعلقه چارواکو ته دا منصوبه په وخت شروع کولو هدایت کړې لایف انشورنس سکیم مطابق سرکاري یا د صحت کارت پینل هسپتالونو مړ کېدو صورت کې به حکومت 10 لک روپۍ پورې ورکوي دغه شان د 15 کالونو زیات کسانو مړینې صورت کې به 15 لک روپۍ ورکولی شي اجلاس کې د نور منصوبو منظوري هم ورکړل شوې ده هنګو کې ګرینډ جرګې سره انتظامی چارواکو ملاقات شوی وزیر اعلی احکامات رڼا کې د کوهاټ ډیویژن کمشنر د هنګو اورکزی ډیپټي کمشنر او ډي پی او سره په شریکه هنګو کې ګرینډ جرګې ممبرانو د کوهاټ امن کمیټې ارکانو سره تفصیلي مشاورت کړی په دې موقع د کورم دواړه فریقینو ګرینډ جرګه وا ډېر زر کوهاټ کې جنګبندۍ معاهدې کولو باندې اتفاق شوی دوی ویلي دي چې د خبرو اترو مشاورت د لارې به د مسلې مستقل حل راوستی شي وزیر اعلی الیمین ګنډاپور کورم تاس سړکونه بندېدو له وجې د ویانو نشتوالي په معامله نوټس اخیستی دې لړ کې صوبایي حکومت پالچینار ته د هلیکاپټر په ذریعه د ویانې رسول شروع کړي وزیر اعلی د ضروري د ویانو په هنګامي بنیاد لیږلو دپاره خپل هلیکاپټر ورکړی ویلي دي چې صوبایي حکومت به کورم ضلعې ته د ویانو رسول دپاره ټول وسایل په کار راولي گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ګونډي سبا کل جماعتي کانفرنس راغوښتی وایي چې د صوبې حالات ډېر زیات خراب دي د صوبې حقوق دپاره به ټول ګوندونو ته یو کېدل وي فیصل کریم ګونډي مطابق اے پی سی دپاره تحریک انصاف په شمول ټول سیاسي جماعتونو ته بلنه ورکړی شوې ده گورنر سوال پورته کړی چې احتجاج دپاره آخر ولې صرف د خیبر پختونخوا خلک کوم کار چې پنجاب کې فراګوګي کو هغه کار اوس پختونخوا کې کیږي کورمه کې بدامنۍ معامله آئی جی پولیس چیف سیکرټري داخله ته خط لیکلی خط کې پاړچینار ټل روډ محفوظ جوړولو دپاره 400 ایکس سروس مین بھرتي کولو مطالبه شوې خط کې ویلې شوي دي چې د سیکیورټي اهلکارو تعینات کولو پس ټل پاړچینار روډ باندې د پولیس چیک پوسټونه هم قایمول پکار دي لکی مروت کې سیکیورټي فورسز کارروایي کړې کارروایي دوران 15 ترهګر وژل شوي او 2 جوبل شوي آی اس پی آر مطابق دا کارروایي خفیه اطلاعات په بنیاد شوې سیمه کې د ترهګرو خلاف کلیرنس اپریشن هم شوی بلخوا صدر مملکت وزیر اعظم او وزیر داخله ترهګرو خلاف کامیاب اپریشن باندې فورسز ته خراج تحسین پیش کړی د ملکن تحصیل درګۍ کې نامعلومه کسانو ډزې کړې فایرنګ کې 3 کسان مړه او 3 جوبل شوي دي لیویز مطابق ملزمان تښتېدلي د پیښې تحقیقات جاری دي لیویز وایي چې تر دې دمه د پیښې وجوهات مخې ته نه دي راغلي د بلوچستان قلعه عبدالله بازار کې نادرا دفتر سره نږدې چاودنه شوې پیښه کې لیویز فورد تفتیشي آفیسر او د هغه ګنمین ولي جوبل شوي کوم چې علاج دپاره هسپتال ته رسول شوي دي ویل کېږي چې شرخوخو لیویز اهلکاران په نښه کړي وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب 2 ورځنۍ دوره مکمل کېدو وروسته وطن ته راغلی خپل دورې پر مهال وزیر اعظم ابي وسایل په حواله کانفرنس کې شرکت کړی او دغه کانفرنس ته خطاب هم کړی اجلاس په سایډلاین وزیر اعظم د سعودي ولایت محمد بن سلمان سره ملاقات کړی ملاقات دوران دواړه مشرانو د پاکستان او سعودي عرب ترمن اقتصادي تجارتي او سرمایه‌کاري تعلقات نور مضبوطولو باندې اتفاق کړی وفاقي وزیر اطلاعات عطا تارړ ویلي دي چې د پاکستان او سعودي عرب اړیکې نورې مضبوطېږي شهباز شریف ریاض کې ولایت سره 6 میاشتو دوران د 5م ملاقات وزیر اعظم پاکستان ته راتلو نه پس میډیا سره خبرو کې عطا تارړ ویلي دي چې د شهباز شریف سعودي عرب دوره به یو سنگ میل ثابتېږي مؤثره پالیسو د وجې ملکي معیشت بهترۍ په لور روان دی
وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب ویلي دي چې ملکي معیشت خوالي په لور روان دی. کرنټ اکاونټ خساره کې کمی راغلی. وایي چې پاکستان د IMF پروګرام باندې عمل درآمد دپاره پرعزم دی. د معاشي اصلاحاتو عمل به جاري وي. ګرانۍ او شرح سود کې کمی نه پس معیشت د بهترۍ په لور روان دی. اوس د معاشي استحکام بنیادونه مضبوطول دي. د پاکستان او روس ترمنځ تجارتي او معاشي تعاون په شمول 8 لوزنامو باندې لاسلیک شوی. ماسکو کې د پاکستان او روس بین الحکومتي کمیشن نهم اجلاس نه پس دغه معاهدې شوې. لوزنامو کې نیو ټیک او روسي یونیورسټۍ ترمنځ MOU د پېښور پوهنتون او کامسټ روسي تعلیمي ادارو سره معاهده او دواړو ملکونو ترمنځ د انسولین معاهدې شامل دي. وزیر خارجه اسحاق ویلي دي چې پرامن احتجاج یا ریلي ویستل د PTI په تاریخ کې نشته. چې کله هم بهرملکي وفد پاکستان ته راځي نو PTI درنې شروع کړي. اسحاق وایي چې حکومت د های کورټ احکاماتو په رڼا کې PTI له احتجاج دپاره سنګجانې ځای تجویز ورکړی. خو دوی قصدن دې چوک ته راتل غوښتل چې مقصد یې سرخار کې انتشار خورول وو. چیئرمین پیپلز پارټي بلال بټو زرداري د جیوان فضلالرحمن سره ملاقات کړی. ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال خبرې شوې. بلال بټو د مدرسو رجسټریشن بل باندې د صدر مملکت لخوا دستخط نه کولو باندې تشویش څرګند کړی. په دې موقع مولانا فضلالرحمن ویل دي چې د دواړه ایوانونو د مدرسو رجسټریشن بل پاس کړی. آخر صدر مملکت په ولې دستخط نه دی کړی. بلاول ویل دي چې د لړکې به حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د عدالتي حکم باوجود هم سرخار کې د PTI په احتجاج برهمي اظهار کړی. ویلي دي چې عدالت د احتجاج دوران د عوامو، تاجرانو او مظاهرینو بنیادي حقوق خیال ساتلو هدایت کړی. خو د احتجاج په نوم ټول ښار، سیلو او کاروباري مرکزونه بندو. عدالت داخله وزارت نه د دې احتجاج تفصیلي رپورټ غوښتی دی. د PTI مشرانو خلاف درج مقدمو کې پیشرفت. اسلام آباد پولیس وزیر اعلی علي امین ګنډاپور، بشرا بیبي، عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا، عاطف شهرام و شیخ وقاص اکرم په شمول مقدمه کې نامزد د شپږ نوي ملزمانو ورن گرفتاری حاصل کړي. د PTI مشرانو خلاف په حصار تاڼه کې مقدمه درج کړې شوې وه. د ملزمانو گرفتاری لپاره د پولیس خصوصي ټیمونه تشکیل کړی شوي دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور د ډي چوک احتجاج دوران دغه خلاف درج مقدمو تفصیلات فراهمۍ دپاره اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی. درخواست کې د عدالت نه غوښتنه شوې چې احتجاج دوران درج مقدمو نه دي د ترهګرۍ دفات ختم کړي یا دې پولیس د هغه کارروۍ نه منع کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیس په تبادلو او تعیناتیانو باندې فوري پابندۍ لګولې شوې ده. دې لړ کې DIG هیډ کوارټر، RPOs او DPOs په شمول ټول یونټ سربراهان ته خط لیږلی. خط کې ویلې شوي چې نوي تبادلو او تعیناتیانو کیسونه به سنټرل آفیس کې نه جمع کیږي. خط مطابق دې حکم اطلاق به فوري وي. د قومي اسمبلی او سینټ اپوزیشن لیډران عمر ایوب او شبلی فراز جوډیشل کمیشن د رکنیت نه مستعفي شوي. ذرایع وایي چې دواړه مشرانو د پارټۍ باني په هدایت دې عهدو نه استعفا ورکړې. دواړو د عدالتي کیسونو په وجه د عهدې پرېښودي. امکان دی چې د عمر ایوب په ځای بیرسټر ګوهر او د شبلی فراز په ځای علي ظفر جوډیشل کمیشن کې د اپوزیشن نمائندګي وکړي. پېښور های کورټ کې د ججانو تعیناتۍ معامله د سپریم کورټ عیني بینچ مات شوی. اوس به د دې سماعت دپاره نوی جوړولی شي. سماعت دوران جسټس مسرت هلال ویلي دي چې د کمیشن 2 اراکین د دې بینچ برخه دي. نو دوی دا مقدمه بلخوا الیکشن ایکټ تر خلاف PTI درخواست باندې هم سماعت شوی. په درخواست د رجسټرار اعتراضاتو له وجې د PTI وکیل سلمان اکرم راجا درخواست واپس اخیستی دی. بنو کې د پولیس په چیک پوسټ نامعلومو کسانو حمله کړې. پیښه کې اوه پولیس اهلکار سره د وسلې تښتولې شوې.
پولیس تر مخه ګڼ شمېر وسلوالو عثمانزی سب ډیویژن کې روچه چیک پوسټ باندې حمله کړې وه. د پیښې وروسته پولیس سیمه ولقه کې اخیستې او د اغواکارو خلافي سرچ آپریشن شروع کړی دی. محکمه صحت خیبر پښتونخوا د یخنۍ موسم دوران سموګ نه بچ کېدو لپاره هدایت جاري کړی. پولیس یې غږ کړی چې سموګ دوران د کورونو نه بهر غیر ضروري تګ راتګ نه ډډه وکړي. د دمې سینې سام مرضونو کې اخته مریضان دي زیات وخت کورونو کې تېروي. بهر تلو دوران د فیس ماسک استعمال لازمي کوي. ډیهایډریشن نه بچ کېدو لپاره د اوبو څښلو او تازه میوو استعمال کوي. چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سائر شمشاد مرزا د عراق وزیر اعظم وزیر دفاع داخله وزیر او چیف آف ډیفنس فورس سره ملاقاتونه کړي. ایس پی آر وايي چې ملاقاتونو دوران د شریکې دلچسپۍ په معاملو دواړه ملکونو ترمنځ دفاعي تعلقات او پر مهم چارو خبرې. د عراق چارواکو ترهګرۍ خلاف جنګ کې د پاک فوج قربانو کردار ستایلی.